أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوشتم نمبر 1 د سورة احقاف دویم باب د سورة شروع د 15 نمبر آیت نه د اخر د سورۃ پوری اول ایتونه کې الله دوه قسمه انسانان ذکر کړه چې بعضې د مور پلار خبره مني اکرام کوي او بعضې مخالفت کې واقع دي. دغه شان بعضې انسانان د محمد رسول الله خبره مني علیه الصلاة والسلام او بعضې نور انسانان دي چې هغه د رسول الله په مخالفت کې واقع دي. بیا ویل چې د دواړو انسانانو الله د دوی د عمل موافق بدله او شرم نمبر 1 کې الله تخفیف اخروی د آخرت د عذاب نه ير ور کړه د څو ورځې روانه د الله چې د خلق د ایمان او د ور باندې پیش شي وړاندې وشي او دا ورته ویل چې په دنیا کې مزه تیری کړي ختم کړي نن سپک عذاب تاسو بدله کې واخلې وجه دا چې یو کوم لوی کړي وا او بل د دین نه وتلی وای. قران او سنت د مخالفت د عام انسانانو سپک غنه ده او کله چې د الله او د الله د رسول خبره وانه ایسه مغفرت خو دره او بل طرف باندې روان شوې نتیجه نن د جهنم عذاب دی همیشه به دې کې اوسېږي. درېتونه حاصلو نن 20 نمبر آیت کې رسول الله له تسلی یا بل تعبیر باندې الله د خپل نبی له قسم دلاسه کول ورکړي. د الله نبی په شکل دعوت شروع کړي او خلک به توحید له دعوت کړي چې دی والله بندگی او دی والله اطاعت کوي نه ایسه قوم مخالفت وکړي چې دا موږ نه منو. دا وز بلارو نه کې طریقې نه موږ اړیو په نوو طریقو باندې موږ شروع کړي ورې زموږ د بلارو نه کې شرط خمقلو یا پویدلنا رسول الله انسانو طبعا د زړه باندې به خفغان راغی. الله آیتونه نازل کړي چې یا رسول الله خفکیږي بنا دعی انسان به خفنش تک دعوت کې او داخله سره په مخالفت کې واقع شي. استانه مخکې هود علیه السلام دعوت کړي دي خلکو مخالفت کړي هغه صبر کړي تبم صبر کوي الی یوم القیامه هر داعی له دا وسد دی دا توشیر رحمت الله روخانه. دویشتم امرت کې قوم ورته ویل وکړه وګوره چې لکه موږ د خپل الہونه واړی د غیر بندګۍ نه واړی نو موږ دله تیار نه یو او څومره زور چې د سری او عذابونه د سری په موږ راواله د څه دین. دریشم برید کې هغه جواب وکړي چې انما العلم عند الله د دې عذاب علم الله سره دی سو وخت تاسو راځي او کله راځي او ابلغ زه صرف تاسو له دعوت درکوم پیغام رسول الله د پیغاماتو خو زه چې تاسو له ګورم قوم تجرون ډیر قمقل خلګي د نبی په خلاف باندې ودرېدل او د الله ر توحید نه انکار د قمقلتوب دی او جهل دی دا ګرته سوال کوي. دغه نبی صلی الله علیه تفصیلی عذاب ذکر کی چې بده باندې څه عذاب راغی ازمن الله فرمایي بعد ريح فيها عذاب الیم دردناک عذاب الله هوا و هوا ربتم دایت مخ سرداري دی مخې ته کې ویل بما کنتم تستكبرون تاسو تکبر کوو. نو زین له سوال راغی چې لکه د تیر شو انسانانو کې چرته چا تکبر کړی دی او که اسې موږ الله دا دعوت کې خو دا الله جواب وکړي چې او عادن وګوره ډېری قوي تنیوي مالداري وا مضبوطه آبادین وي خو موږ د الله په مخالفت کې واقع شول تکبر وکي اس الله برباد کړ. دا د الله قانون دی د هیڅ به نجات ورنکي نه به سړی بری تنه باندې بچکیږي او نه به د قوی آبادی باندې بچکیږي او نه د قشم بده پرخه باندې بچکیږي چې موږ د الله عذاب کله راغی. واذكر یاد کا اخا عاد ورور د عادینو اذ انذر قومه شکل ير ورکړه د خپل قوم لا واذكر منایات کا ابن کثیر لیکي د آیت په تشریح کې ویلي کې رسول الله تسلی ورکړه دلاسه کول لکه سړی دی هغه باندې چرته پریشانه مصیبتونه راشي نه بل سړی ورته وي چې
سړیا صبر نه کار اخلا وجه در دغه مصیبت په بلانی سلیم راغلی دا هم ډېر مخالفتونه شوي وو هغه د قوم خیرخوا وو لیکن د قوم سره ډېر نه اهلتوب کې صبر کړی دی نو تم صبر کوا او انسان په دې باندې ډېر خوشالي دای انسان لبه د صبر باندې رسیږي ابن کثیر حدیث نقل کړی دی رسول الله وویل چې الله دې رحم وکي د عادن پرورا اخ عادن دینه مراد هود علیہ السلام د قران کریم کې چې کله اخ ذکر شي د انبیو برکت د درې معناګانې دي یو اخ کې معنا نسبی دا نسبی رو دلیل به دي چې هود علیہ السلام د قوم نسبی رو د نسب نو دومره به همت انسانانو او خراب خطرناک خلکو چې د خپل قوم سره راغلي وو د قوم ولا د خپل قوم له د الله توحید بیانو لیکن د مخالفت وکړو دلیل به دي باندې چې محمد رسول الله د مکه او دا ابو جهل قوم سره دي قومي خلک دي لیکن عیسی هغه د سره په عینات او عزت کړه په محمد رسول الله نه شکر وکړه زمونږ الله ته مدینه له بوتلو دا الله په تورتم کې برباد کړه ورکه کړه لری کړه دیم کړه اخرجه معنا د خیرخوا دیږي اخ معنا د خیرخوا راځي معنا بده شي واذكر یاد کا اخ عادن خیرخوا د عادیانو هغه کله یادوا د خپل زړه د تسلی لپاره دلیل به دي چې نبی د قوم اوجت خیرخواي زموږ وسوسه خیرخوا چې د محمد صلی الله علیه وسلم دی کله قیامت پر شرط موږ د رسول الله تذکری کوو د قشن دغه د عظمت بیانو دغه دومره خیرونه زموږ لاره رسیدلی دي چې موږ به حق پوره وکړو قران را وړې سنت موږ پر خو دلې د دې وجه رسول الله فرمای ترکتو فیکم امرین د دوه شینو تاسو کې پر خودری دی قران او سنت او په دې باندې پنځه ولګوي منګول ولګوي هدایت ته کې نه ګوره ګمړی دا در دې خلکو د ظلم نه ډکه خبره ده چې د خلکو په دماغ کې دا خبره وردن نه کوي چې لکه الله او رسول الله کوم خبره کړي دا ناقصه ده ډیر اهل علم په دې کې اختری د خلکو په ځړ کې دا خبره وردن نه کوي چې لکه دغه مسله په قران کې نشته او دا په حدیث کې نشته چې تکمیل کړي دې تکمیل کړي او اقمله تکمیل کړي الله او رسول الله سپک خلکو له معرفي کی سپک انسانانه ذکر سپک خبري کوي قران او سنت کې اره مسله الله بیان کړي دا و شته پینه پويږي او زه پینه پويګم دا جرم به من کی قران او سنت کې به نقصان نه کته ولکه میک اپ کې کم ځای کې او پلانې شپ کې کم ځای کې د قران او سنت د علماء سره کینه به چې سمته بوسونه ته کوي را میدان له شغه تعالی جوابونه درکې چې لکه دا په دغه آیت کې مراد ده او دا په حدیث کې مراد ده الیوم اکملتو زمونږ الله فرمایي چې د دین د اسلام ما کاملم کې واتمم تو ګره دا ما پورم کې لیکن څه خلک پیدا شي چې نه لکه دغه خبره قران کې نشته او دا په سنت کې نشته دي خلکو لري شي مات غوندي کی چې لکه دې کې دا خبره نشته او دا نشته او دا خلک اجدا خلکو لوي چې قران او سنت او قران او سنت رسول الله فرمایي چې تاسو د هدایت لپاره ماده دوشي نه پرې خودلی یو قران او بل د محمد رسول الله سنت نو د رسول الله خبره منل پکار دی ګره خلکو د محمد رسول الله خبره نو اخ په معنا د خیرخوا کله اخرجی په معنا د خرجنۍ سره اخا د لوط علیه السلام د قوم بارے کې ذکر کوي اخ دوی ورور دا خبر وکړه معنا اغزمی ځکه هغه بل قوم نه راغلو نو دا خبره کله یادو اې د الله نبی د قوم مخالفت کړي هغه صبر کړي تم صبر کوو د مکی ولا که مخالفتو کی منګلم الله په ایتونو کې تلقین راکې توصیه وکړه د صبر نو مې دکېږي به انسان نه شلګه موږ د خلکو له قران بیانو د کنزل کې یو کله وی شلګه دا ګوره د خلک دی او هغه خلک دی د بل ملک نه راغلي دي د خارج نه تربیه شوی دي د پلارو نه کرم مسلک نه اړه یو د مذهب نه اړه یو زړی طریقې ته غړي وړي کوي نو دای انسان به صبر کې بری خبرو زد کې بنره شي چې لکه زڅ کوم مداخله سګي بس موږ دا کار دا وي چې بس صدر بوګو تلل د ایتونه کې الله تسلی د ایله ور کوي هغه څه چل کړو از انصر الله شکل غیر ورکړه قوم او د خپل قوم لبل احقاف د غړي رکو خوا کې انصر معنی انذار څه معنی الاعلام مع التخويف خلق له اطلاع سره د یری دلیل به دی باندې چې دای انسان به قوم یری چې خلکو ګورو جهنم را روان دي او ډېر خطرناک زمونږ د الله مخې له ودرېدلې او غړیر دراز عمر د 500 کال د ورځ د سختی د بده کې به د انسان نه خلی رواني
بعض انسانانو بارے کې بر جهنم فیصله کیږي او بعض انسانانو بارے کې بر جنت فیصله کیږي. کله قران او سنت د سوري لاندې ژوندو کې کامیابی دا کچر د دې په مخالفت کې واقع شو نه کامیابی دا د تشکری په کار دي. دې ته ویل شي انذار. زموږ د الله قهر احقاف ډیر کوي د شګو چې ډیر کوي چې د غره لور رسیدلی نه. عبد الله بن عباس فرمای د عمان او محرا علاقه په مابین کې دې ته ویل شي احقاف علاقه نومو. امام مقاتل دا معنا کړی چې دا په یمن او حضرموت سره نږدې او ځای دی. خو بنا بر هر تقدیر دلیل له بده باندې چې د قوم د ځای کې ځان له ډیره جوړه کړی و چې الته غونډي وي غرون له نږدې وي غرونه نه و لکه باز علاقه کې وړي وړي غونډي وي او کورونه الته آبادی. نو جواب د سوال کې د شه د منوي خبره راوړې وي او دا نوې خبره چې څوک راوړي نو څوک به منی نه. وقد خلطه حال الله وی تیر شوی دی دایر ورکون کی من بین یدیه مخددن و من خلف یورسا. خلط معنا مزد ابن کثیر دا معنا کړی دا تیر. النظر دا معنا ير ورکون کی انبیاء رسولان. ابن کثیر معنا کړ الرسل رسولان مخکې د هود علی السلام نه اورسا. نو سوال دار غي چې دی هود علیہ السلام څه خبره راوړې ده دله واستوجو په کار ده او زمونږ د محمد رسول الله څه خبره راوړې ده او د نوح علیہ السلام نه آدم علیہ السلام نه را بده خو تر نبی پورې د دې ټول انبیو مقصد څه دی اغه واستوجو. الله تعبدوا تاسو مدد شموي بندگی مکوي الا الله مگر د یو الله. ان اخاف علیکم یقینا زیریکم پتا سبحان دی عذاب یوم عظیم عذاب دا غور زلوی. الله تعبدو هر نبی چې راغلی دی د الله توحید مسله ته شي کړی دا یا قوم اعبدوا الله. عبد الله ابن عباس شاغد رسول الله کاکا بشیری د الله نبی ورته ډېر ښه دعا کړې ده چې الله قران کې په ورکا وکل شي د عبادت ټکي قران کې ذکر شي مراد دغه توحید دی. دلیل له بده چې د هود علیه السلام قوم زمنګ د الله بندگی کوله خو شرک کوو. د مکه مشرکان زمنګ د الله بندگی کوله حجونه کول خو به مزمنس کې وسره شرک کوو لکه اوس اکثر مشرکین شته وی ټیک دا کار خو زمنګ الله کې خدا بلم ته کم نه دی د دې چې موارد چې شاید دماغ خراب شي د پلانې سره برابرې کبه چا باندې شرطه د فقر مسله د پلانې به مالدار کې د تاګنج خزانه ورکون کې او کچا باندې شرط د جړی مسله را او د بادو مسله را د اړو د پاره جدا جدا معبودان زمونږ د الله سره شریکان جوړ کړي دا ټول مشرکین دي دا د الله د الله د رسول دشمنان دي. انبیاء په دې خبره باندې راغلي دي چې الله تعبدو اي خلقو د اچا بندگی مکوئ الا الله مگر چې کوي د یو الله. د دې ټول مرزونو اروستون کې ذات او دغه کون کې ذات هغه به یوازې زموږ رب العالمین. انسان مرشي هر مشکل لش کاغه د بچی دی او کاغه د مال دی او کاغه د صحت دی او کاغه د فقر دی او قبل او قبل د دې ټولو د حل یوازې نه لاره هغه زموږ الله له التجا زموږ الله له فریاد. هیڅ څوک د الله سره به هیڅ شي کې به شریک جوړ نشي. که جوړ کې د انسان ګوره شرک وکي عبادت سره ویلې شي. اهل علم فرمای الطاعه ما غايه الخضوع والتذلل على وفق ما كلف به مع اعتقاد الوهيه المعبود. توجه زمنګ د الله طاعت او زمنګ الله له عاجزي دا غسر محبت په دې کیفیت باندې چې کوم ته الله په مکلف کړي او د شي عقیده بل لري چې د زمنګ الله ګور معبود دی بل هیڅ د الله شریک نشته د الله معبود دی. دله د رکوع مو شي او دله د سجده مو شي او د بنامه د نظر نیاز مو شي او دله د رامدد شمول شي د قانون د بر اسمه باندې ومنل شي ک بچی د نیم دله رجوع کا اولاد د نه کم فقيري کم مرز در باندې قبل مسلې قبل مشکلې کله زړه مصیبتونه او بوجونه در باندې نو طاعت من شيو الله له رجوع د قلص منګه د دې ټول مشکلاتو حل کون کړي دي د ویل شي طاعت د الله بندگی. دیم قول علماء دا ذکر کړی چې بذل الوسع فی طاعت الله څومره طاقت چې ستای د ټول د رب العالمین په طاعت کې تخرج کی د عبادت ته د الله سره به مینه دا غنه به ریګه ما به دوه قسم عبادت دی. یو عبادت خاص ته بل عام عبادت دار چې کله د مشرکین باندې سخت راشي دیم څنګه الله له توجه کوي لکه قران په دې باندې دال لې
ودا مشرکین بچ کله بری دربونه کې راګیر شو د کشتو کې او سخت برانه نو ټول په فرید واځي الله لکو دا مشرکین تاسو وګورئ چې د الله نشو د بل چا مبارک دي چې عقیده لري چې داس موږ معبود دی او داس موږ رب العالمین شریک دی خو چې کله په سخت راشي به مدقه مشرک الله نه بغیر وي د الله له رجوع کوي اکرم رسول الله صلی الله علیه وسلم کشته والا لوي ویلې وی کشته راتاو کا چې په دې دربونه کې زمون کومکونه د زمون معبودان نشي کولای او دقه الله کولای جنو په وچه باندې دقه الله زمون کومک کوي به ولې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف دی ولې مخالفت دی به خو راغستر اتحاد پکار دی او بل عبادت خاصه دی دا به دوه قسم لري علمي او عملي عملي دا من السابقون اصحاب اليمين چې بعض انسانان هغه مباحات پاتې شو بعض انسانان دا مباحات مر پوره کی او علمي به دوه قسم لري یو علم بالله او بل بدینه علم بالله چې څنګه الله شتا هغه د ټول مخلوق حاجت روا دی تاسو سوچ وکئ رسول الله فرمایي دا ټول زمکه وسمنو چې راجمع کړي شي کرسي له نسبت والی لکه دشت کې کړای او د دې کرسي نسبت چې د عرش والی لکه دشت کې چې کړای نو څم خل له اقل چې دا کرسي او د ازمکه وسمنو نو عرش پیدا کړي دغه وړو کې ذات کې هغه ډیر لوی ډیر انتهایی لوی ذات دی دومره لوی زور اور ذات چې هغه زمونږ معبود دی هغه دی موجود دی او موږ دی به دی یو کمزوري بندنه چې هغه مړ دی د پاسه په خاورې دی یک ژوندیم دی کمزوري حکومت وسره دی هغه خپل حاجتونه او تملق لاندې کو اې دا زمونږ ډیر کم بختیو کې بنئ یقیني دا کم بختیا ده دی لوی الله له توجه وکړه او بل دا من بدینه چې قران او سنت د زمونږ دین دی ید د الله مخله ودرېدل څلور قسمه خلک دي بعض د انسانانو چې هغه بندگی کې اخلاص پکې نه دم زمونږ الله نه مانی بعض انسانانو باندې اخلاص شته خو لیکن بندگی نه کې دم تاوان والد بعض نه اخلاص کې نه بندگی کې دم تاوان والد او اق انسانان د کمال والد چې هغه ام اخلاص کوي او بندگی کوي ډېر انسانان څه شوي چې موږ د الله بندگی کوو کده منځ کو تلاوت ذکر وغیرہ دغه چرته خون نه دا وجه سره الله تعبد الا الله دغه لوی وجه دا چې د رب العالمین د دشمن سره زموږ دشمنی نه دراغلی نو الله زموږ د عبادت خوند مرکه ابن عباس سے فرمایي د رب العالمین د دشمن سره دشمنی شروع کړي لکه څنګه چې د محمد رسول الله ملګرو کوله عاصم ابن ثابت انس ابن مالک عبد الله ابن مسعود د يهود نصارا مشرکین سره به چلا شنو ولګول نبی به منزل و انما المشركون نجسون من ورته غاړه ورکو به په فخرم کو چې لکه زما سره تعلق دی زموږ بندګۍ کې بچرته الله خون پیدا نه کی دویم چې کله انسان ذکر تلاوت او منځ حسن بصری فرمایي چې بده کې دله خون نه ګرځا سړی د اسلام د قلانه بار دی بار وته دی دریم دا معنی چې د سلور عقیده بلره یو د چې الله یک یو د سوګي شریک نشتا محمد صلی الله علیه وسلم د الله استاد دی تقدیر باندې به ایمان لري د اخر او شر د زمونږ د الله خو نه موږ لیکل شوی دی او زمونږ په صبر دی او بل قیامت باندې ایمان شي ورځ به الله مخې له ودرېږي دا څلور عقیده چې کله ول انسان ولري علي سے فرمای الله به د عبادت خون پیدا کی احمد ابن حرب فرمای چې کله انسان بدن ملګری پرې دي کان ملګری پیدا کی زمونږ الله به د عبادت خون پیدا کی وجه دا دنیا میں چې کله پرې خدا توجه مې الله آخرت لواړه ولا د مخلوق درزا غم پرې خو د شنه پلانې سب خپه شو دا خپه نشو جی سب خپه نشو کومندان سب خپه نش وی الله سم په دې شو باندې حق جاری کی او بدن ملګری مې پرې خو د الله مال نیکان راکړه او بل د دنیا نه به رغبتي ځان کې اخلاص پیدا کول حرام نه ځان ساتل د پردیس نه نظر بندول د عقیده لرل ان شاء الله زما رب دی او محمد زما رسول دی او اسلام زما دین دی رسول الله د ارچنه محترم ګڼل د الله او د الله د رسول درزه په ارچه باندې مقدم کول او شکایت مخلوق نه کول دي کارونه د عبادت خوندونه پیدا کیږي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کتاب لیکل القواعد النورانیه هغه کې به 15 قیدی ذکر کړی د عبادت دستور بندګی دا معنی چې اقزه کې استعمالو چې کوم ځای کې الله امر کړی دی اقزه نه بچو چې بندو چې کوم ځای نه الله بند کړی د جبه بندگی ځان لدا د غوګونو ځان لدا د پوج ځان لدا د لاسونو ځان لدا د پو ځان لدا دا ټول چې سړی را جمع کې الله تعبدو کې دا داخلي کی دا ډېر جامع لفظ دی قرآن ټول الله پر بندگی باندې شروع دی او تشریح دی وس موږ الله یو بل تربیت راکې چې دعوت کې بکله ګوره د آخرت نه خلک یې رہی چې الله د عظمت تشکری ونی شو د جنت او جهنم داخله به نه مانی دی ویل کوم څه رب بندگی ونه کو څه شل به وشي جواب
ان اخاف یقینا زیریګم علیکم بتاسو عذاب یوم د عذاب د ورځ عظیم شلوی دا عذاب کې معنا د منی هر قسم امیدونه بدل انسان ختم شي عظیم دا صفت لري ورځ د لوی ورځ درې د شمول الله ذکر کړي یوم الدین د جزاء ورځ یوم الاخر ورسنی ورځ الازف ډیر نږدې ورځ یوم التغابن د تاوان ورځ یوم الحساب د حساب ورځ یوم الاشهاد د گواهی ورځ الطامه الكبرى د انسان د املا برامات کی الحق حق ورځ الواقع الله واقع کی دن کړه الصاخه د انسان د غوګ نه بټنګو باشي القاريه زړه به خراب کی عظیم لوی ورځ او کبیر ورځ د انسان تندې بر اتریو کی یوم الطلاق یو بل سره بسړې مخامخ شي یوم التناد اوازونه ور باندې وکړي شي نو ذکر ویل عظیم زمونږ الله چې کله ورځ لوی وي هغه به لوی یی دا صفت د عذاب دی جر له اجل جر نو معنا دا واذكر يا کر خپل تسلی د فار اخا عاد اخر خاد عادین شهود علیہ السلام دی اذ انذر قومه شکل ير ورکړه د خپل قوم لا بالاحقاب الله دا ډیر کو خواږي شکراتو وقد خلط وحال ذات شو ير ورکون کی من بین یدیه مخذنا ومن خلفه ورستا الله تعبد بده خبر ير ورکړه شرا مدد شموي الا الله سوا الله لا ان اخاف یقینا زیریکم علیکم بتاسو عذاب یوم د عذاب د ورځې عظیم هغه ورځ ډیر لوی ده د دعوت کولو لپاره انم لپاره کوم شرطونه دي می څنګه دعوت وکي بس حدیث کې راځي بلغوا عني ولو دغه دعوت د چې وځي کې تاسو دا کوم مسله یاد کړه چې بیا سره پر راغلي عبادت سره ویل شي د عبادت د خوند اسباب سری او دا په څه باندې خرابېږي بل مرګ له تشریح کې بس دعوت دی خاون پر خزه حق لري بس کوم شریع حقوق دی د کتاب ځان لوخله دفاع از حقوق زن در قرآن و حدیث مولانا شیخ احمد سے بهترین عالم دی قرآن و سنت پښتو کې مداش باندې شوی نو پاږي کې د زنانه حق په نارینه د نارینه حق په زنانه ټول ذکر کړي وي ګوره سورې نساء مستقیم سورۃ الله ذکر کړي لري همدا کتاب ذکر تواخص مسله به ان شاء الله برابر شي امود عادین او سمودین په کوم عذاب عادین او سمودین باندې کوم قسم عذاب راغلو نو سبا درس کې راځي کنه بل سبا چې دی باندې عذاب راغلی او دی باندې الله حوا مسلط کړ او سمودین باندې دوه قسمه خبره بر جبريل په आवाज وکړ لاندې اسمه کې او خوځیدا د ان شاء الله روان دي په خپل راځي بار بار قران د تشکیری کړی دی د فتنو کثرت د وجه د شهادت سوال کول څنګه دا صحیح ده حدیث کې راځي چې مرد انسان نه غواړي لیکن کته پوهیږي چې ما په دې ژوند کې نور نقصان کیږي مال ازمره ایمان ساتل کیږي نو بیا که شرط او غواړي هغه بجودي او به خاص کر د شهادت سوال رسول الله په خپلم دار مان کړي عمر شپ دین کړي وغیرہ دا به سړي کولی شي د زړه څنګه د علاج شي به ذکر رب العالمین کورو یو د توجه سره کوا عقیده بر توحید لري د رسول الله تابعداري او اخلاص او قران کریم لولا قلبي بنو باندې عالم دغه خبره ذکر کړي د شکل د انسان غرض عقل شي سوره مریم سوره یوسف دا دوه سورته ولولي نور مولور چې کوم دی ولوسو امید در الله بر د زړه دا تنګ ختمه کیو راحت بدله پیدا شي په ایمان کې د شک پیدا کېدو په وخت کې څه پکاره شړې څوکي دا بل خبره ده چې ان شاء الله سره په ایمان کې ویل شي کنه بعض علماء دا ویل شي ځکه خاتمه علم الله لري او بعض خلکو له دا ویل نشي لیکن صحیح قول شیخ الاسلام ابن تیمیه خبره ذکر کړی دا چې ویل په کار دي چې اخر خاتمه باره کې سړی ان شاء الله وي هغه جدا خبره کتره به شک چرته پیدا شي نو ته څو کارونه وکړي یو د الله نو دعاګانې غواړي چې الله زما دا شک ختم کړي یقین مال به دې کې نصیب کا دویم د اهل الیقین سره کېنه د قران او سنت په درسونه کې دریم د الله په مخلوقاتو کې سوچ کوه څورم د الله بارکه د شي عقیده لري چې کوم ځای کې مدق الله ما ګوري او بل لا چې ګوره کوم عمل وکم د الله مال سزا مرا کوي زمونږ الله ډېر ناشنا ذات دی اوس په دې ځوانه کې چیرته موږ غلط حرکتونه وکړو نم راګيري خو چې کله سپینګیرو شي به د الله راګيري الته به ګوره موږ محتاج مو ضرورت مم لرو د الله نه په هر لحظه سيدنا و امامنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه هغه د کعب الاحبار نه دا پښتنه وکړه وې دا تقوا څه معنا وې تقوا دا معنا چې وسړې دغه ډېر وګت کمیس ته په دشي اغزن ازمکه کې روان دي څم خل ډېر احتیاط سره په قدم اوچت کې تیز رواني به احتیاط سره نو د الله د الله رسول سره ډېر احتیاط کوي ډېر احتیاط یو کس د خپل دوست نه پیسې پټی کړي وي شرمېږي څه کول پکار دي یو مسله دا چې بده خدای الله نه بخنه غواړه دویم چې کله مالک تعالی معلومه غلب مال تسمیه چې په اړه طریقه ولې نه
خو کته په کې چې دین جنجال وغیرہ جوړیږي بس په طریقې ال تکیدا الله له معلومي هغه خپل مال سره جمع کی هغه بو شی می پیدا کړی بل ته الله نه خلاص شوی دویم کتل چې سړی معلوم نه ابو داود کې روایت دی رسول الله فرمایي چې به د علاقه په غریبانو باندې خرج کا د شنیت بکای چې ما پر بدن باندې خیره ده او ثواب الله غل ورو بکا زاهد سمانه د دنیا نه برغبت انسان دا به ان شاء الله به کله ذکر کو چې د خپل ځان سره زهد څنګه لري د دنیا سره د مال سره تصویر سره منصب سره تزهید په دنیا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د شمانه کړی دا ترک ما لا ينفعك في الاخره اقش پر خدل چې باقي دنیا کې طالب نه پنه درکې دی ویل چې زهد یو کس جانم په خوب کې درې دی او په بانک کې کار کاو بس کوله دې پوښینو دا غلظ ما کړه ډېر خوشاله شو کړه ډېر خپنو بس همدغه حال دی نو اولی راوړي زړه ولي وي قلب لانه يتقلب اولی راوړي نو کله سړی خوشاله کله خپي کله به دا خبرو کو چې اسمنه ګناهونه ولې الله کوي دغه څوار له سوجه علماء ذکر کړی دي څوار له سوجه یو وجدا چې مونږه دا زړه همدغه دی چې اولی راوړي ابو دردا سے فرمایله ک بڼه کې پرتای کله په یو طرف باندې بادړی کله په بل امام الحديث چې بهترین عالم دی په علم الحديث کې ناصر الدين الباني رحمه الله د اوس وخت کې نشد عالم چرته تیر شوی نه دی هغه دا خبره اوروي ته ذکر کړی صحیحه کې وې د ځل مثال شي لکه سپګمې د ګناهونو مثال شي لکه دا اورېز شکل اورېز ته مخله شي خړې شو شورې تلل شي غرانا ورکی ان شاء الله کله به خبره وکړو د قران او سنت پرانا د جمعې د ورځې خطبه ته کې نسو طریقات دا بهترینه خطر قدا چې دا په ولاړه باندې وشي سنت طریقه دارا جمعه او دغه احکام بازار کې کتاب خرچي کې پښتو دغه د سنت او دغه طریقې او دغه آداب او واقع کې کوم شیونه دي څه کول پکار دي هغه ټول تفصیلی ذکر کړی دي یو سړی دوه کړي وي خزه ډېر اسمه کوي چې بلاد څخه ورته میراث کې پاتې شي وي او دغه خاون صرف مالک وي او دغه سړی د دویمه کې څخه نور اولادونه وي نو اوس آیا دغه خزه اولادونه خزه د بچی دا خو دې سړی یو مسله دا چې یو سړی د احمد هغه د وسنه کړي مریم او زاهده اې دې مریم د خپل پلار نړۍ میراث راغلی کله چې دا مړ شو نو د خاوند په کې اتمه څلورمه سره په دې شرط باندې چې دې مریم اولاد وي د دې نه د بلنا خاوند او کچیرته نه به پکې نیمه ده کچیرته نه نیمه ده خاوند دی او کچیرته به څلورمه سړی کچیرته مړ شو اولاد دی نو به د خاوند په کې د خځې دغه په مال کې اتمه سره او کني نو به پکې څلورمه حصہ نور مال دغه وارثانو دی کچیرته نوري وي د دې بلې کله به څه مسله بهشته نه چې کله پلار لیدل په میراث کې پاتې شو نو به ک دوی د پلار د وفات نه ورسره به د کمال په میراث کې اخلي هغه جدا صورتحال لري رب العالمین دې موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه